زتا څنګه پوه کم تا ته څه ووایم ولی بابا زما شهسوار ته چپ ولی بابا حال وایه که نه ستړی دې کړم نورې ستړی دې کړم نواب ګل د فیض آباد په کوڅو کې هر څه بیرل زه ډېر بدبخته جوارګر یم شاپور احمد خان نه دو ګټل زما د وس کار نه دی د لویو خلکو د لاسو نه چې څوک هر څه غواړي د هغې نوم خیرات وي شهسوار اوس هغه خیرات دی چې نواب صاحب یې تاله نه درکوي فکاره په دې بازار کې په دولت انسانان هم خرڅېږي ضمیرونه ایمانونه خلک په پیسو اخلي او خرڅوي په دې بیوپار کې ستا کاکا هغه سودا دی چې نه ځان خرڅ کو نه څه واخیستل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه معنی مخلص او په پروګرام مشالونه کې تاسو ته بالکل نیغ په نیغه مخاطب یم لګیا یم ګپ به لګوو انشاءالله نن خوشحاله په دې خبره یم چې یو خو موږ دا دی چې لږ پازاب نه شو په اول ځل باندې او دا زما خیال دی دا د دغه سړي برکت دی د دې د نیت برکت دی د یو داسې سوپر سټار سره زه دا وخت ناست یم چې هغه چې ټلویزیون شروع شوی دی نو د دې تعلق د پاکستان ټلویزیون سره د پښتو څانګې پیښور څانګې سره دی او بلها کار یې کړی دی د دې خلکو دپاره د پښتو دپاره د پښتنو دپاره د دې ولس دپاره د دې پښتونخوا دپاره په نورو چینلو به هم کېدای شي چې هغوی کارونه کړي خو د هغوی ځانګړی حیثیت د هغوی پیژنګلو د هغوی انټروډکشن چې کوم دی چېرته نه شروع شوی دی نو هغه پاکستان ټلویزیون دی کېدای شي چې ریډیو سره هم د هغوی تعلق وي دا ټولې خبرې به د هغوی سره کوو داسې مشال دی چې زما په خیال چې د هیڅ تعارف د هیڅ قسمه خبرو د هیڅ قسمه انټروډکشن محتاج هغوی نه دي ډېر خلک مسله دی چې لکه دا قصه کله کله ما سره هم کېږي څوک ټلیفونو کې یاره ته زه یم یاره زه نه مخلص خبرې کوم کوم نه مخلص نو بیا ورته کردار یاد کړم چې دا کرکټر چې مې کړی دی نو بای فیس مې خلک پیژني خو په نوم مې کم پیژني او دغه مسله زمونږ د دې مشال هم ده چې نوم باندې بیا کم خلک پیژني خو چې کله را مخامخ شي نو بیا هر سړی خپل تندی وخي چې خدایه پاکه دا ولې د دې دا نوم خو موږ ته اوس رایاد چې دا هغه سړی دی بالکل جی د ایچ ایم رضا صاحب سره ناست یم ایچ ایم رضا د دې دا به هم ته پوښتنه کوم چې دا ایچ ایم رضا خو ټیک دی خو چې ایچ ایم څه معنی ده او دا څه معنی لري په کومو ټکو دپاره استعمالیږي زموږ فیورټ هنرمند دی زموږ خوښ اداکار دی زموږ خوښ هنرمند دی او داسې هنرمند داسې کلاکار داسې صداکار چې هغه ډېر کار کړی دی په سوونو ډرامې په زرګونو ډرامې د ریډیو پاکستان نه د پاکستان ټلویزیون نه هم ستاسو وخت نه لمه د هغې سره ناست یم تاسو سره بالکل معرفي کوم مخامخ السلام علیکم وعلیکم السلام مخلص صاحب څنګه حال دی څنګه حال دی ښه ټیک ټاک خیر دی صحت هم ښه دی الحمدلله کتونکو ما خو خبرې ډېرې زیاتې په سټارټ کې هم وکړې زه نه غواړم چې زه ډېرې خبرې وکړم ایچ ایم رضا صاحب ملګرو سره زموږ د ایم ټلویزیون په دې شیشه باندې ملګرو سره خپله پیژنګلو وکړئ چې تاسو چېرته پیدا شوئ سبق هم چېرته ووایو بیا دې پله څنګه رالی مخلص صاحب زه خو بړومبې ستاسو راتلو ډېره مننه قربان جي رالی زما تاسو وایې زه خو ځان ته هیڅ نه ګڼم بهرحال یو کمزوری آرټسټ یو معمولي غونته که نه تاسو ډېر کار تاسو راتلل دي دا ما په سر سترګو ډېره مننه ستاسو راتلو نو زما خو پیدایش جي د مردان دی ښه جي جی 1950 زما پیدایش دی بس د غریبۍ کورنۍ سره تعلق ډېر مردان کې مطلب لسم میں مردان پاس کړو مردان کې جی شوروم د هندوانو سکول پرایمري سکول مردان کې هغه زمانه کې سکول مشهور
اوس هم شته هغه بهرحال دا سکول کوم ځای کې و جی؟ دا د شمسي روډ تورو روډ باندې وي. تور په روډ باندې ټیک. شمسي روډ نه چې بازار ته تاوي کنه جی 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 چاټو چوک سره مخ کې دغه دی کې دا هندوانو سکول باندې مشهور پرایمري ماغه کې مطلب چې شوروم دا غې نه کړی و. بس بیا نمبر 3 سکول ته های سکول ته لاړو ولته کې لسم مې بیا الته نو کو خجی او مخکې بیا تاسو ناغې نه پس بیا په خور ته چې رالو دلته مل الکتریکل کې ما بیا ډیپلوما وکړه. ښه ماشاءالله. جی په هغه وخت تاسو ډیپلوما وکړه کنه؟ جی ډېر وخت وشو کنه په الکاني اوس کې دی لګیا دی. بالکل 70 71 کې 70 71 کې. خجی دا راته وایي چې لکه ایچ ایم رضا حضرت راسپټ دی حضرت محمد رضا حضرت محمد رضا کتونکو حضرت محمد رضا دا موږ په اول ځل د دې د خپل نوو موږ په ایچ ایم رضا صاحب باندې پیژنو. زیات خلک په رضا صاحب باندې خو په ټي وي کې چې کله په سکرین نومونه راتلل نو د نوم به لیکلو ایچ ایم رضا حضرت محمد رضا د خپل نوم دی ماشاءالله. خجی دا راته وایي چې بیا تاسو دې طرف ته څنګه راغلی؟ تاسو د ریډیو سره تعلق وکنه ډایرکټ تاسو پاکستان ټلویزیون ته راغلی وای؟ مخلص صاحب زما چې دا وخت کې دا 75 خبره ده. زه دلته سرویس باندې په خور کې مې سرویس یو اداره کې ګورنمنت اداره وه نو چونکې هغې زموږ چوټي به ډېره وختي کې دا وخت کې مازدیګر 1 بجه به زموږ چوټي شوه که نه جي نو زما بل یو ملګری و محب الله شوق جی جی بالکل الله دې ښه ساتي بیمار شوی دی صحیح الله دې روغ کړي الله دې ورله صحت ورکړي امین. نو هغه په پی ټي وي کې هغه امپلایز و نوکر ولته کې کاپیسټ و هغه وخت کې خجی نو چونکې بس زما به چوټي وخت وشو زه به بیا دله ټي وي ته رالم چکر دپاره څه ټي وي باندې راتلو سو اراده یا دغه طرف ته مې اړو سو سوچ هم نه وه که نه نو بس بیا تګ راتګ سره به بیا د ماته یو ورځ زه په ډیوټي یم د ماته رینګ وکړي چې یاره دغه شان زموږ دلته دې وخت یو پروډوسر دی اوس دې وفات شوی دی الله دې وبخي امین ارباب خان صاحب جی 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 چې هغه وخت سینیر پروډوسر و نو وایي دغه شان هغه یو پروګرام کوي یو کیسه د ګلپرنګ ښه دغه پروګرام نوم و هغې کې بیا دا فوک دغه وي زموږ داستانونه چې کوم دي که نه لکه یوسف خان شیربانو ادم خان درخانې دا قسمه پروګرامونه به خجی ښه نو هغه ماته یار دغه شان هغه ما نه دغه وکړو یار دې لږ ته ووایه که ډرامه کې کار کوي چې زه یې والم واه نو بیا بهرحال ما ورته یې یاره وبکو شوق خو مو داسې مطلب چې فلمونه میلمونه داسې هغه دور کې خو نور څه نه جی که نه نو هغه بیا زه وغوښتم بس بیا ورغلم میلو شم مازدیګر کې ټایم کې ملاقات مو رسو شو ارباب صاحب سره بس گپ شپ مو لګو بیا هغه سکرپټ راکړ یوسف خان شیربانو ښه کردار په هغې باندې ټیک مارک وکړو ماته بس دا واله دا یاد کوو هفته پس به مونږ ریکارډینګ کوو د دې صحیح هغه زه لاړم هلته شوق صاحب له مې ورکړم ما ورته وایي دی راکړه نو هغه چې وکتل نو هغه په هغه یوسف خان باندې ټیک مارک کړی و کردار باندې نو هغه ماته دا خبره که تاله مین کرکټر یې درکړه تاله او په لومبي ځل کیمره نه لیدلې نه نور څوک نو ما ورته یاره څه خبره زه خو نه پوهېږم په دې بهرحال خو دغه څیز دی مې دا او که دا خو دا مې دا ډېر زیات وي یاره مې ماله وړوکي شانتې داسې که نه غونته کې هغه ول خدای ستا سکرپټ واپس یوړو ارباب صاحب ته چې یاره لږ وړوکی کردار ورکړه دا خو مین کرکټر تا دله ورکړو ده خو دا کار نه دی کړی چېرته که نه هغه ول هغه واپس کوي نه دا به دې کوي خامخا به کوي واه نو بس هغه یوسف خان والا کرکټر بیا تاسو کرکټر بیا ما وکړو او جی نو چې کله کیمرې ولګې تاسو سټوډیو کې دننه ریکارډینګ کوو نو څنګه سم محسوسول ډېر عجیبه لګېده ډېر خدای چې ارباب خان صاحب وخت سره زه هغې نه مخکې مطلب سټوډیو کو ګرځولم کیمرې او دا ټول کیسو میسو باندې پوه کړئ چې پوه کړم چې یاره داسې دا زموږ پروګرام داسې کېږي په دې طریقه بیا هفته ټایم هم پکې راکړو نو کرکټر مطلب چې یادولو لپاره که نه نو هغه ډېر ښه و هغه مطلب چې هغه وخت یوسف خان هغه ډرس میس و دغه هغه لکواني و ډېر ښایسته دغه وخت کې دا کوم وخت چې تاسو یوسف خان کرکټر کوو نو دا کوم د پښتو فلم چې جوړ شوی بدر منیر چې کوم کرکټر کړی دا خو نو راغلی که نه نه دا شوی و په خیال
ښه دا مخکې شو جوړ نو دغه فلم خو تاسو نو کتلې فلم کتلې خو مې وو نو کردار کې به لږ اسانتیا وي تاسو لپاره او نن هغه ټي وي خپل یو تاسو ته یو دغه دی یو بل یو کنه نو څنګه تاسو کرکټر توره مور او دغه واغه ډریس او کنه غشلیندو کنه ډېر لوی مطلب چې هغه لوی کمیسو کنه جی او شیربانو به مپاږي کې شیربانو و ماشاءالله الله دې جنور کی او فرید خان هغه موږ سره شیربانو وري شکیل ناس خور مشره ډېر ماشاءالله نو چې کله چې دغه ډرامه پاکستان ټلویزیون دا یوسف خان شیربانو ډرامه و چلی دا کنه تاسو مردان کې د خلکو خو به چلی ډېر څنګه چلی کنه پونمبي ځل چونکه الکوانی وا بل ټور پټکیم والے وراته زیړ زونډي تیرا زوړند وو کنه غشلیندو ډېر زبردست کنه ډېر خلک او سره خلکو خو کړو کنه نو لکه تاسو انټری ټلویزیون ته په کم سن کې شوی دا 75 کې نور له 150 یې ټیک بالکل هغه نه پس بیا دا سلسله روانه بیا بیا ورپسې ټکه ټوکه شروع شو بس بیا خی او ځان چې په سکرین ولې سکرین خو ډېر عجیب شی دی کنه جی خون کوي کنه نو هغه وخت کې خون خو کوي نو بیا خو لګا تاسو لکه ماشاءالله چې دار سړي په خله باندې به دغه نوم چې وي حضرت محمد رضا صاحب چې کوم دی نو وګوره یاره په ګوره یوسف خان کرکټر یې کړی یاره دا څنګه چللی او کنه او غرونو ته هم تاسو تللی وي هغه بانډه شي کوم وخت یوسف خان پړې په وشلی پړې او دا موږ اصل کې سټوډیو کې کړو ټول دا انډور ټول ټول انډور هم کړو نو څنګه محسوسېدل هغه یوسف خان ښکاره کېدی تاسو وړوکړه کوم څه ویل چېرې دا قصه خو موږ تاسو اورېدلې وه نو ما خو ځان متعلق وسو هم کړو کسانو وی چیرې ټیک دی کا خدي خلګي کنه کتون ګورې دا کمال لګنه چې یو سړی د هیڅ نم نه خبر نه د کیمرې نه خبري نه د سکرپټ نه خبري او هغه راشي او ډایرکټ هغه ته مین رول ملاوي شي مین کریکټر ملاوي شي دمغه سره ایز ا هیرو دی راشي کنه بیا یوسف خان غوندي کریکټر کول نو دا کریډټ ماشاءالله دا کمال لګنه تاسو سٹارټ لګ د هیرو نه اخسته بهشکه ما بالکل سٹارټ هیرو نه اخسته صحیح دی جی نو بیا ټلویزیون کې دا سفر شروع شو ریډیو ته تاسو به رستو تلی وای ریډیو خو لګ وخت یو سلو 15 کال وشو تقریبا ریډیو سره متعلق ښه جی ښه نو د ریډیو په کار کې او په دې ټلویزیون په کار کې څه ډیفرنس ډېر لوی فرق دی ریډیو کار ګران دی ریډیو ګران دی ډېر ګران دی مطلب چې نو ټي وي خدای چې سکرین نه مخامخ زه څو ډایلاګ نم ویم خبرې نم کوم نو تاسو ته زمانہ پته لګي چې د وخت د سموډ کې دی کنه جی خان دی خوشاله دی خپه دی صد دی سدي سني دی سبو دي شنه سو عمر کې دی دا ټول ښکاری کنه ریډیو کې خدای چې نه وي اخو نه هیڅ هم نه ښکاري هغه به ته مطلب د اواز نه د خبرو نه به مطلب د هغې د انداز نه به ته اورېدونکي پوهېږي که نه چې یاره زما دا کرکټر دی زما دا عمر دی ټیک لکه مطلب یو سړی د 20 کالو دی هغه د 80 سال عمر کرکټر کوي که نه هغه به هغه خلکو ته به دا محسوسېږي چې به زه د 80 کالو سړی یا د 80 کالو سړی د 20 کالو د هلک کرکټر کوي هغه به اوریدونکي به هغه فیل کوي چې دا لک اواز بالکل ټول د اواز کمال دی ټول نو ګران دی ریډیو ډېر ګران کار دی صحیح کتونکو د ایچ ایم رضا صاحب سره زمونږ مرکه روانه ده او ښه مرکه ده انشاءالله زه یې په خپل خوند ترې نه اخلم یو وړه غوندې دم اخلو او دغه د زر بیا راځو چېرته ځئ ما کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلي د ایم ټي وي په دې شیشه باندې پروګرام د مشالونه او زموږ سره میلمه دی ایچ ایم رضا صاحب د هغې سره زموږ مرکه روانه ده ایچ ایم رضا صاحب دا راته ووایي چې د دې ټلویزیون په دې سفر کې کله تاسو رالي ستاسو نوکري وه تاسو کار کوو نو دغه وخت کې د مور او پلار څه ریاکشن لکه د خامخا خلک اوس هم دې وخت کې خلک وایي چې مړه ته ټلویزیون ته ځې ته په ریډیو کې کار کوې لکه دا څه خبر هغه وخت کې خلکو څه احساساتو د خلکو تاسو سره ملګرو یا داسې رشته دارو مور پلار نو هغه وخت کې خو اصل کې چونکې ټي وي ګان دا چا کار نه مو که نه چېرته خاص کورونو کې مطلب چې
چته حجره کې پټي وي حجره کې خو هم نو ډېر کم کورونو کې کم ځایونو کې به ډېر چا مطلب چې 75 ډېر کافي ټایم ډېر وخت شو دا وی کنه نو ټي ګان داسې خاص نه ډېر کم کتون کې کم دا وی کنه چې نو او چې ډراما بیا چې ورو مطلب چې هغه سیوا شنو بیا چې ډراما کېدل چې ډېر په لوی شان سره خلکو مطلب ډېر اهتمام سره خلکو بیا ډراما کتا کنه چې یو کور کې یا یو دغه کې ټول ماشومان دوی ټول راغون شي ورته انتظار به کو چې وای اوس پر پښتو ډراما شروع کیږي کنه نو بس یو دور وږي د پښتو ډرامو خاص کر دا نه زموږ دورم ختم شو بهرحال خو هغه دورم ختم شو کنه جی نه رضا صاحب لکه بیا خو چې کله ټلویزیون عام شو بیا د اساسو ډرامې عام شو کنه لکه خلکو په کتل ډېر زیات یو روډونو باغ ته بلاک کېدل داسې ورش به جوړ جبې د ډرامه د پښتو سردار بادشاه بو سید شهنشاه بو ایچ ام رضا صاحب بو خامس صاحب بو دا ناصر صاحب یو اکټر علي ناصر صاحب نثار عادل صاحب دي دا ټول تاسو ملګري سینیئر نو دغه وخت ممتاز علي شاه باچا الله دې ژوند ورکړي ناروغه دی خو خدای دې جوړ کړي نو لکه والد صاحب دچا ستاسو هغه وخت نه هغوی څه ریاکشن هغوی کوم طرف ته لاړې هغوی نو خبره او کنه مور مې الله وبخي هغوی کتلې وه ډرامه ای ته مې ویلي چې یاره دغه شان کار مې کړی دی یوسف خان شیرباني کتلې نو څنګه خوشحاله وه که نه نو بس ډېر ناشنا پې لګېده که نه چېرې ښه جي دا بس بیا دا سفر روان شو ستاسو که نه نو بس دا بیا تر نن ساعته پورې بس اوس خو یو 3 کال وشو خیر چې بیا مې نه دي کړي نه نو دا ولې تاسو لکه مکمل تاسو ټلویزیون ته ګډ بای او پریم خو ته کنه څنګه نو بس ته کنه کار نشته دی هغه شان په ټلویزیون کې نه کارونه خوشته خو بس ته څنګه مړه هغه مزه اوس نشته خو نشته کنه ماشاءالله زه خو یم چې تاسو قسم نه چې اسیم خبرې کوي کنه مونږ چې را مونږ ورته وګي خو چې دوی لګي کنه بیا چې تاسو کریکټر تاسو باندې یو سټیم داسې وهلی شو چې تاسو د ایچ ام رضا صاحب په داسې کریکټر دپاره هغوی راوستو چې هغه به ډېر زیات د خفګان او د جړه او داسې چې د خلکو له به دا زړونه ماتول او بیا چې به دوی هغه کریکټر ادا کړو کیا بات ہے بیا کمالو دا څنګه چلو چې ستاسو د فیس کې نو سپتن لګي دا اوس مطلب چې پروډوسر باندې او یا لیکوال باندې منحصر یې کنه نو لیکوال به زیاتره کوشش ماره پر داسې کو نور البشر نوید صاحب الله دې ول ژوند ورکړي امين ما زیات کار داغي داغي ډرامو کې زیات کار کړی دی داغي لیک مې زیات ډېر خوندور لیکل بشر صاحب نه هغه ستاسو د کلیو نه په دغه وجه ښه کرکټر به لیکه که نه هغوی ته پته وه چې دا سړی کولی شي نه نو تاسو وګورئ چې کړي مې که نه نو کمال جي سم کړي تاسو حد کړی دی جي نو بس نو هغوی په ما اعتماد وکړه نه نو کوشش به کو چې کرکټر به هم داسې ډېر غمځپلي کرکټر به زیاتر راکو ډېر زیات تاسو ډېر زیات خلک جړولي جي ډېر به تاسې په خپله چېرته جړېدلي یې یاره او که نه داسې مونږ داسې بلا سینونو کې زمونږ داسې ډرامه کې ما سره دغه ډېر ښه کرکټر به کو شاز مالي الله دې ورته صحت ورکړي امین هغې او زما له مطلب بشر موږ زیاتره تقریبا یو ځای راتلو که نه جی په ډرامه کې نو بشر صاحب لیکل به هغه به ډېر ښایسته لیکل کول ډېر ښایسته نو هغه به چې زموږ داسې کرکټر یا داسې کردار به داسې وخت سره به داسې هغه سین جوړ شو چې هغه به بیا هغوی به هم ژړله ما به هم ژړله که نه چې دوه لیجنډز یو بل ته مخامخ شي که نه نو ډېره مزه به یې کوله چې ډېر زیات موږ به ډېر لوی اثر کوو جي نو هسې ادا کېږي هم نه که نه مطلب چې ته فیل نه کړې کرکټر چې ته محسوس نه کړې که نه په ځان باندې مطلب چې هاوي نه کړې نو کولم بیا ګران وي یا تاسو ته لکه داسې نن مختلف په شان دالغه اکټر ولاړی مخامخ چې رضا صاحب ولاړی کنه او رضا صاحب غواړي چې به ماته داسې ایکسپریشنز ملاو شي ماته داسې او هغه تاسو خپل کریکټر کوي او هغه نو تاسو څه فیل کوي نو مطلب چې ملګری چې تکړی نو اله که زه خپل کمزوري مې چې بل ملګری ماته ښه ریسپانس راکړي ښه دغه راکړي نو ما هغې سره نور هم مطلب چې ورسره ښه شم صحیح ده که نه ملګری ضروري دی چې مطلب تا سره
تکړه ملګری په تکړه ملګری چې بیا ډېر خوند کوي ډېر خوند کوي ښه رضا صاحب دا راته ووایي چې دا خو ستاسو ټلویزیون سفر و که نه لا تر ننه روان دی او الله دې وکړي زموږ ټول آرټسټان دغه شان بیزي وي څوک په ریډیو کې څوک په ټلویزیون کې څوک په نورو چینلو چېرته ذهن کې م راغلی وه چې یاره د پښتو دا فلمونو تصویرونه لګېدلي سینماګانو باندې او زما دې هم داسې پټو لګېدلي په دې خلکو کې هیره نه جي نه فلمونو طرف ته بیخي ما دا فرم شوی و مردان ته مړه پسې ښایسته څه ملګري راغلي وو مردان کې اوسېدم هغه وخت نو چېرې دغسې موږ یو فلم جوړو هیره مې فلم کې زما د هغه فلم نوم تاسو ته یاد دی چې فلم نوم او د سردار علي جوړو سردار علي څنګه یو ملګری و ښه جي هغه هم د فلمونو وینو کې دغه هم هغې کار کړی دی فلم کې کار نه یې کړی خو دغه کې مطلب چې نو فلم بیا جوړ شو غالبا چې جوړ شوي دی بیا آصف خان د پلار کرکټر اوسو ښه نو تاسو ولې دغه افر ریفیوز کو چېر نه کوم زه که نه تاسو وایئ چې به یاړو کوم نه فلم نه فلم څه مې شوق نه و فلم ته مې توجه نه وه مې به دا ټي وي دا کافي دی پر دومره ټي وي صحیح دی او د فلم ماحول هم خلک وي نو بدل دی او ټي وي په شان نه دی که نه نه ټي وي خو زموږ ډېر ستره کور په شان ماحول دی زموږ اوس هم هغه شان نو بس لازمي خبر کېدي شي اوس هم هغه شان وي بهرحال فرق راځي وخت تر وخته که نه حالات بدلیږي صحیح ده ښه چې دا راته ووایي چې دا تاسو لکه ټول عمر د جړا کرکټر تاسو خلک جړولي دي ډېر زنانو چې به ستاسو کرکټر یې کتلې موږ چې به کتلې نو موږ به جړل زموږ پلارانو چې به کتل نو هغوی ته هر سړي ته به وایي د هر مین قصه په مینه اورم ځکه چې ما ته پکې ځان ښکاري نو هغه کرکټر کې به خلکو ته خپل ځان ښکاره کېده که نه چا ته به پکې خپل پلار ښکاره کېده چا ته به خپل ورور ښکارېده نو چېرته داسې شوي دي چې دې ځای کې پلار مړ پروت وي او زوی راغلی هغه ته جاړي بیا ورته چې بھائی راځه دې ځای کې استاد واده سین دی نو څه احساسات به ستاسو که نه یو شیډول باندې به کار روان و نه پوه نه شوم ستاسو لکه مطلب تاسو ټول عمر د جړا کرکټر یې کړی یو ځای کې پلار مړ پروت دی زوی راشي دی ورته جاړي او بیا تاسو ته ووایي چې یاره تاسو راځئ اوس دې ځای کې ډرس چینج کړئ ستاسو د واده سین دی نو داسې خو خیر شوي نه دي بهرحال خو دا کرکټر یې وتلی که زوی مړ دی هغه ته چې ما په کوم خاپوننګ یو ډرامه کړې وه بالکل بشر صاحب لیکلې وه او عتیق صاحب ډایرکټر و د هغې ډېر قابل سړی و هغه ډایرکټ کړې وه ښه جي او هغې کې داسې قسمه کرکټر و چې زما بل یو لکه تاسو چې دغه ووایي واده پکې نه وشي خو داسې بل یو ډرامه هم کړې وه بشر صاحب لیکلې وه هغه هم اواز ډرامو غالبا پی ټي وي باندې نه هغې کې زما یو لوري وي هغې سره زما سینونه داسې راغلي وو هغې باندې په هغه ډرامه کې تیزاب واچي په سترګو نو سترګو باندې هغه ړنده شي نو چونکې زما د لور او د پلار هغه مینه هغې کې ډېره زیاته خولې وه که نه چې هغې سره ما څنګه مینه کوله یا هغې ما سره کوم مینه کوله پلار او لور په دغه نو هغه چونکې هغه ړنده شي پکې بیا هغه ما ته مونږ سین کې ناست وو دغه شان چېره بابا ډېر وخت شو ما ستا خندا نه ده اورېدلې او زه چونکې هغه خو هغې ته چې زه ګورم زما خپله اوښکې روانې جاړم او دا ماته پکې دا وایي چې یاره ته ما ستا خندا نه اورېدلې لږ ډایلاګ د هغې یاد نه دي یاد نه یې راته نه ډېر وخت شو چې د هغې بل داسې ډرامې داسې یو ډایلاګ که تاسو یاره ما کتونکو سره شریک مننه وایي جي مننه نه دي راته هسې موږ خپل سټایل کې ماته هسې د ځان نه یو دغه وکړي جي نه دي یو ډایلاګ راته وکړو هسې مزه نه کوي خیر دی که نه جي کتونکي ګوره والله نه صحیح خبره خو ساري یاره ښه کتونکو راځئ چې وړه غوندې دمه واخلو او رضا صاحب زموږ هسې مرکه روانه ده خو دې نه پس به بیا مرکه موږ راټولو ځکه چې خبرې روانې دي خبرې ډېرې زیاتې دي خو کوشش کوو چې غټې غټې خبرې ترې نه موږ راواخلو زموږ سره اوسئ چېرته ځئ مخه جی کتونکو یو ځلې بیا تاسو ته وایو هرکلي ایچ ایم رضا صاحب زموږ سره ناستی دی زموږ د هغې سره دغه د مرکې دا سفر روان دی
دوی خو ډېره خبره وکړه ډایلاګ نه انکاري دي چې دوی ډایلاګ نشم کولی او دا حقیقت خبره هم ده چې کله کله موږ ته هم خلک وایي ډایلاګ نو ډایلاګ دپاره خپل ماحول پکار وي د هغې دپاره خپل یو ځای پکار وي داسې एकदम چې ته سړي ته ووایې نو لکه بل شان ښکاري که نه نو په دې باندې زه مجبوروم هم نه خیر دی هغه زموږ هسې موږ ته ګران دي او په زرګونو ډایلاګونه ترېنه موږ اورېدلي هم دي ښه جي رضا صاحب دا راته ووایي چې فلم ته تاسو لا نړۍ ټلویزیون تاسو کار کوو بیا ریډیو ته پکې رالي په سټیج باندې تاسو چېرته داسې ډراما ماما تاریخي ډراما لکه خوشحال خټک یا داسې چېرته شوي دي سټیج مې کړی دی او داسې ډېر نه خو لږ لږ خوشحال خان خټک باندې مې کړی و رحمان بابا باندې ښه جي د نشترال کې مې دلته پېښور نشترال کې د سټیج تجربه څنګه وه سټیج یاره سټیج ښه لګي یاره خوند کوي که نه خوند کوي سټیج ډېر خوند کوي چې ښه شي که نه او لکه کراوډ ناستي مخامخ کنه خلک لاسونه ماسونه پړقوي او دا دم ورکوي هغې کې سړی دغه اخیستي شي هغه ډېر ښه زما خو ډېر خوښ شو سټیج باندې مې کار کړو نو ډېر ماته ښه لګېده یاره ښه جي دغه نه مخکې تاسو چېرته کار نه و کړی سټیج نه مې کړی کوم یو داسې فنکار په ټلویزیون کې چېرې تاسو د هغه سره ولاړ یو بس ټاکرای د دواړو تاسو چې مړه بس ریټیک پکې نه وي داسې کوم یو فنکار آرټسټ هنرمند ستاسو خوښ دی چېرې دا سړی ما سره مخامخ وي نو بس بیا زما ایکسپریشن هم زه کمال یو د هغه هم ډېر څنګه ټي وي ټول آرټسټان سینیر څومره چې آرټسټان وو ټول ډېر د کمال وو جي ټول د کمال وو مطلب متعلي شاه باچا و الله دې ښه ساتي هغوی به چې مخامخ وو هم به ډېر خوند کو که نه دغه حامد صاحب دی نثار عادل دی علي ناصر سره ما ډېر زیات کار شوی دی علي ناصر سره هغه سره مطلب اکثر به زما د هغه مقابله کې به ووه لکه اوس مونږ د ملګري وخت یاد یم سلګۍ ډرامه شوې وه سلګۍ بالکل هغې کې چونکې زما کرکټر پکې د یونین لیډر غونته کېږي مزدورانو کیسې کارخانه کې څه دغه مغې او هغه پکې د کارخانې مالکي نو بس زما او د هغه پکې دواړه مطلب یو ټسلي پکې زبردست ټسل روان زبردست تاسو ډېر ښه کرکټر کړی بالکل حقیقت ښکاره کړي ما ته وایي چې تاسو کوم کرکټر کړی نو هر سړی وایي چې دا زما سټوري ده که نه جي صحیح خبره نو څنګه اوس تاسو څه وایي هغه وخت ټلویزیون کې دې ټلویزیون کې څه فرق تاسو ته ښکاري نو فرق خو ډېر راغلی دی فرق راغلی دی چونکې وخت سره مطلب چې اوس دې خلکو باندې زموږ ډرامې مطلب ډېر داسې خلک دي چې هغوی مړ لر کړه دي څه وي غلی غلی ولګیا مزه مزه که نه اوس خاص شي ډېر فاسټ شو که نه فاسټ شو جي ډېر تیز چینل هم ډېرې زیاتې شوې چینل هم ډېرې شوې هغه هم ډېر شو که نه هغه خو مونږ ته مطلب چې خلکو هفته په هفته انتظار کو یو هفته انتظار وکړو که نه ځکه خو دا ټلویزیون چې کوم دی که نه جي د دې اکټران د دې هنرمندان چې څومره دي هغوی هلته زده کړه کړې ده اوس خو نه مخلص راشي یو کیمرې ته نیغ ودرېږي او ډایلاګ وله ورکړي به دی لګي د دې نه دی خبر چې فوټ ورک څه ته وایي ډایلاګ ډیلیوري څه ته وایي ایکسپریشن څه ته وایي باډي لینګویج څه ته وایي دا ډېر ګران کار دی دا ټول په یو اداکار کې دا هر څه وي دا وي لازمي خبر نه چې دا پکې نو بیا خو هغه هېڅ هم نه دی هېڅ هم نه دی لکه چې دې کې یو څیز هم نه وي که نه جي نو دا ګران وي که نه جي دا تړلي ټي وي سره دغه سره مطلب کیمرې سره دا ټول څیزونه تړلي که نه دې ته به کیمرې نه ځان مطلب شي او بیا خاص کر زموږ د ټي وي خو ډېر محدود ځای به و ډېر هغې کې دا هر څه په هغه ځای کې وینا و ځای کې مطلب چې هلته به یې مومنټ کولو هغه کې مومنټ هم داسې انداز کې به و که نه چې ډېر په ډېر محتاط طریقې سره به و که نه صحیح ده صحیح ده نو ستاسو څو زیاتره دا جړه رول چې کوم هغه دورانشاه طوفان صاحب سره لګي ما ورځ هغه ما سترګو کې نسواره چولي نو سترګې مې بیا 2 هفته پړسېدلې نو تاسو خو چېرته ګلیسرین ملیسرین لګري یا اختر صاحب به داسې ریل جړل یاره ما داسې خاص نه دي استعمال کړي ما خو سره کتونکو ما سره کار کړی دی سره په چترال کې زموږ یو ډرامه وه یو چینل دپاره موږ تللي وو نو ما رضا صاحب چې کوم دی نو یو 15-16 ورځې په چترال کې تېرې کړې وي او ډېر ښایسته ټور و که نه او تاسو بس بیا ماته وایي چې مړه ته ډېر خطرناک سړی نو هغې کې هم زما د لاسه دوی ډېت شوي دوی پکې یو فارسټ ګارډ څه کرکټر کړی و غالبا
خو خو وخت هم پاس شوی نو رضا صاحب غونډه کې ملګری چې هر چا سره وي نو هغه سره ډېر ښه ټایم پاس کېږي او والله چې زه خو دومره زیات په هغه ټور کې زه متاثر وم دوه درې ملګري نور هم وو خو بیا موږ خو د دوی ارماني وو موږ خو د دوی پتنګان موږ چې او بیا دې خلکو سره بیا کار کول توبه خدای داسې عجیبه تجربه وه رضا صاحب دا راته ووایي چې اوس تاسو په زړه داسې څه ارمان شته چې یو کردار دې دا رانه پاتې دی یار دا کول غواړم نو بس یاره داسې یاره ما تقریبا ډېرې کریکټ کړي دي نو هر قسم هم تقریبا کړي دي څه داسې څه ارمان په زړه باندې نشته نه داسې نشته یاره بالکل اوس په ټي وي کې تاسو ته افر وشي نو قبلوي به نو اوس خو راته پسې افر شوی و راته بس ما قبول نه کوي یاره مې نه شو بس نه شو کولی هغه زور هم نشته او نه هغه مزه نه راکوي یار اوس مخلص صاحب که نه مزه نه راکوي اوس بس څه زمونږ عمر هم داسې شو دا دومره دا ګیره او دې ګیرې سر متلی چې اوس سړی په ډرامه کې ښکاري زه خو همګینې اوس به خوند کوي ځکه چې مخکې به ګټه ګیره به هغوی لګوله اوس ماشاءالله خپله ګیره ده نو څومره خوند کوي اوس خو تاسو څه مسله هم نشته خو صرف کرکټر دی بس ډایلاګ دی هغه ورته نورالبشر نه هېڅ ملو شوی وم هغه ما ته خدای څه ووایي دا وایي همدی راته ووایي ما ته یې ستا لپاره ستا مطابق کرکټر تا لپاره دې کوم ډرامه هم روانه ده اوس به چالو کېږي دا اردو والا که نه پښتو ښه جي ښه پښتو یو سیریل کوي دومره نو یاره مې بس ماله مزه نه راکوي لکه تاسو ټي وي ورو ورو پرېښود بس ټي وي مې بس اخري ډرامه تاسو ته یاد ده چې کومه تاسو کړې ده اخري ډرامه مونږ اوس یو درې کالو شو غالبا نوم یې رانه هېر شو پی ټي وي نه هم کړې وه پی ټي وي نه شوی او هسې خو چې پی ټي وي خو لکه څنګه سړی د کالج یا د سکول سره د خلکو یادونه دغه شان د پی ټي وي د بلډینګ سره هم ستاسو ډېر زیات یاد ډېر زیات چې داسې لاړ شي وګورئ نو خفه کېږئ که نه چې یاره خپلی وخت هم تېر کړی یو ښه دور پکې تېر شوی دي زمونږ نه مطلب چې بل هغه وخت جي ملګري څومره چې وو یاره ډېر قدرمن وو یار ډېر قدر او ډېر عزت او ډېر زیات یو بل به ډېر خیال ساته ډېر ریسپیکټ ډېر زیات قدر اوس نو بس اوس هم خلک ښه دي دا نه وایي چې که نه خو هغه سینیر کسان چې کوم هغه ملګري هغه ډېر زیات قدردان و ډېر زیات صحیح دی یو بل سره ډېر زیات مطلب چې کوآپریشن به کوو کوآپریشن به کېدل که نه او رضا صاحب دا راته ووایي چې لکه اوس داسې یو جونیئر پروډوسر دی لکه څنګه پی ټي وي ته اوس دا نوي نوي هلکان رال پروډوسران دي دا سینیر ورو جان صاحب سهیل صاحب دلې او دا خلک لاړل که نه قیوم موتی صاحب دلې دا سینیر خلک وو اوس پکې دا نوي نوي هلکان رال زیشان صاحب دي او دا کسان مثلا یو ینګ هلک دی هغه تاسو ته ولاړ دی ایکشن وایي که نه او یا راشي بیا تاسو پوه شئ نه که نه جي داسې نه تاسو به لږ داسې راتاو شئ دلته به لږ داسې چلو کوي نو تاسو زړه کې څه وایي چې هلکه ته خدای نیکبخته ته زما د بچي به ځای هم نه کېږي ته ما ته چل خیر ایکټینګ نه خیر مخلص صاحب مطلب چې ډایرکټر یا وخت ته ودرېږي نو بس لازمي خبره د هغې په ډیمانډ باندې به د هغې څه ډیمانډ وي د هغې څه ریکوایرمنټ که نه په هغې باندې به چلېږي که نه زبردست خامخا څه ویل غواړې زمونږ که داسې نیکسټ داسې څوک راځي هغې ته داسې څه میسج څه پیغام ورکول غواړې چې ټلویزیون ته راځي یا دې ژوند ته راتلل غواړي نو بس ژوند خو عرضي ژوند دی بهرحال د ټي وي او د سکرین خو یو بله مزه ده که نه خو دا چونکې دا که چا کې وینه نو نشي جوړېدی دا نیچل نشي جوړېدی که نه نشي جوړېدی د تیز تا کې متېږه خپل هغه ګټس دا نیچر وي مطلب اوس یو شاعر دی نو هغه که ته یو سړی شاعر نه دی ته ورته مالې نو هغه به لس کاله کې به یو شعرونه لیکي نشي لیکلی دا خبره صحیح که نه نو دغه شان د آرټسټ چې دی دا همده کې مطلب دننه که هغه کوالټي وي هغې دننه د آرټسټ وي موجود وي نو د کولی شي ګنې زه خو یم چې ګرانه ده بیا سي ارباب صاحب کمال نه کړی چې داسې هغه وخت کې تاسو لیدلي وو چې دې سړي کې یو داسې آرټسټ پټ دی چې دا به راځي او دا به سم لکه د نور ځلیږي نو بس هغه یقیني خبره چې ما باندې ډېر لوی اعتماد وکړ تکړه خلک وو ټیلنټډ خلک وو هغې ته پته لګېده پوهېدل چې که نه چېرته سړي نه به خامخا څه نه سره وځي بالکل او چېرته شاعرۍ باندې هم تبازمۍ کړې شاعري
کړی مو دا که نه هم ده چېرته داسې شاعرانو سره مې یاره ډېر وخت تېر شوی دی ښه جي نور تاسو خپله شاعري ملګري مطلب ټول شاعران ملګري زما زیات تر ناسته زما همدې خلکو سره لکه څوک څوک دا ستاسو نامې یادې دي او دا اوس مطلب نور بشر نوی صاحب ډېر ښه بهترین شاعر دی شوق صاحب ډېر ښه شاعر دی زموږ د مردان مطلب اندیش صاحب و الله دې وبخي محمد اقبال و پیر ګوهر صاحب الله دې وبخي پیر ګوهر صاحب و همایون هما صاحب و ممري شفق صاحب او ژوندی دی شکر دی که نه دغه شان د مردان ډېر نامور و ډېر ښه د پایي شاعران جي اوس هم شته مردان خو مردم خیزه خاوره ده که نه جي ډېره خوږه خبره ډېره مردان ډېره خوږه خبره یقیني خبره ده اوس تاسو پېښور کې میشته نو کله کله چېرته ذهن کې راځي چې مردان ته چکر ولګم داسې زړو کوڅو باندې وګرځم هلته ملګرو سره میلاو شم بالکل ډېر مې ډکي همیشه سوچ کې دغه راځي رایادېږي م راته رایاد شي راته که نه ډېر مې یادېږي ښه مردانه مطلب خو شوم کې چې لړ شو موږ نه پېژنو هغه ځایونه بدل شوي دي روډونه هم بدل شو کالج چوک او هغه شینه مینه پکې ودرېدل او که نه ټول بدل شو ټیک ښه رضا صاحب ما ستاسو یو بچی دلته ولیدو ماشاءالله ښه ویل ایجوکیټډ ښه یو کمپنۍ کې چېرته جاب هم کوي نو موږ سره ډېر ښایسته گپ شپ ولګېدو ډېر زیات پوهه دی په دې کمپیوټر او زموږ د کیمرې په دې سسټم باندې پوهه دی نو چېرته هم ذهن کې راغلي چې داسې یو بچی چېرته ټلویزیون ته راشي یا دې لاین ته راتلل غواړي نو نه ما خو اورېدلي ستاسو دوه بچي چې کوم دي هغه مفتیان هم دي عالمان دي ماشاءالله بالکل نو بس هغه دې طرف ته اړو هغې اړو څه دغه نشته شوق نشته خپله څه دغه نه لري دي ښه جي ښه جي دا راته وایي خپلې خبرې به راټولو داسې که زما نه څه پوښتنه پاتې نو تاسو ملګرو ته ووایئ چې مخلص نه دا سوال پاتې شوی او دا زه پخپله دا خبره کوم نو بس تاسو تقریبا ډېر ستاسو خو ډېر ښه ښایسته خبرې وکړې بهرحال ما له دونه نه راځي څه لکه څومره چې ستاسو سره مې دا ګپ ولګو خبرې مو وکړې بهرحال ستاسو ډېره مننه د راتلو رضا صاحب دا راته وایي چې داسې څه میسج داسې څه خبره چې تاسو خپلو بچو ته خپل کور والا ته لکه مخامخ نه شئ ویلی لکه ما ته به خلکو ویل چې یاره ما بړه کې ویل چې زه د خپل پلار ته کښېنم په دې خپو دغه ته لاس کېدم او یا خپلې مور ته معافي ترې وغواړم که نه او په چغو چغو ورته وژاړم دا به زما ډېر زیات د شپې به چې سملاستم سهار به مې ویل چې زه راځه داجي له ورشم او بېبې له ورشم په دې خپو کې ورته کښېنم سم وژاړم که نه ړه به مې راډک شو خو لکه ما په مخامخ هغې ته بیا دا نه شو ویلی چې مخامخ ما بړه کوو نو داسې څه خبره ستاسو ذهن کې شته چې مخامخ هغې ته نه شي ویلی یاره د سکرین په ذریعه خپلو داسې بچو ته یا کور والا ته یا کتونکو ته داسې څه میسج څه پیغام نو بس اصل شی خو جی انسان دی جی او انسان په اخلاقو باندې انسان دی ټیک مطلب اخلاق د انسانیت یو پیمانه ده جی انسان کې څونه اخلاق دي دومره دی انسان دی ښه انسان دی منم مطلب که اخلاق لري که انسان نه نو دا خو بیا زناور دی یو قسمه که نه ټیک نو جون چې کوم دی نو به دا په اخلاقو باندې به همیشه لپاره صحیح چې مشر کشر سړی وپېژني نو لازمي خبره چې ځکه جون کې خو مطلب چې دا خو 2 ورځو جون دی جي هېڅ پته نه لګي که نه جی نو چې سړی مشر کشرونه پېژني یا چونکې زموږ اصل کې مسله زموږ پښتنو کې خو مخکې چې کوم دور و او هغې کې غټه وجه هغې زموږ د حجرو وجي چې څنګه حجرې وي نو حجره کې چې چا ناسته کړي نو هغې مشر کشر هم پېژني کټ لنګ او سر هم پېژني زبردست که نه چېرې دا مشر دی به سر ته کښېني زه کشر یم زه به لنګې ته کښېنم اوس دا تمیز پاتې نه دی نه دی پاتې اصل کې حجره ختمه شوه که نه نشته که نه هغه نه یې لیدلی دې کوم ځای نه زده کړي مطلب چونکې په کور کې مو همیشه مطلب چې په ماشوم ته دروغ مختلفو بانو باندې که نه او څوک ورخي ورشه ورته وایي چې بابا نشته کور کې نشته کور که نه او کله کله ماشوم راشي بابا مې وایي چې هغه نشته کور نشته کور دغه حالت زموږ د سکولونو هم دی په سکول کې مطلب چې ټیچران دي دغه دي نو بیا که دی کالج ته لاړه نو هلته هم دغه پوزیشن دی که بیا پریکټیکل جون ته راغی سټیج ته ورسېد
سیاست طرف ته راغی دا خلک اوري روري مشران کشران نو ټول چاپېره دروغ دي هر طرف ټول ماحول نو دوی بس زده کړه د کوم ځای نه کوي دا خبره چې دته مور په هغې کې مطلب چې هم دروغ ملو شو په سکول کې هم د سره دروغ دي په کالج کې هم دي بیا په مطلب چې ادارې ته راغی بیا سیاست ته سیاستدانان ټول دروغ دي نو دا زمونږ ډېره بدقسمتي ده چې مونږ مطلب چې زمونږ د مطلب په کتابونو کې په یو کلاس کې مو د پرایمري نه والې تر اینډه پورې څومره تعلیمي دغه چې زمونږ کتابونه نصاب چې څومره دي هغې کې د اخلاق هېڅ قسمه څه دغه نشته صحیح چېرې مشر څه ته وایي کشر څه ته وایي دا خو دا شکر دی چې الحمدلله مونږ د الله پاک مسلمانان پیدا کړي وو نو مونږ کې د هغه اسلام هغه دغه سشتي چېرې دا مشر دی دا کشر دی دا مور دا خور دا رور دی دا پلار دی که نه که نه نو مونږ بیا د سکول په دغه باندې او د زده کړې په دغه کې زمونږ دا شی نشته داسې دا په نصاب کې بالکل دا خبره صحیح ده جی بالکل دا خبره ټیک ده او اوس خو دا لکه زمونږ اتلان چې کوم دي که نه لکه اوس مردان کې تاسو وګورئ ګجو خان په نوم باندې یو بازار دی یو روډ دی خو چاته دا پته نه لګي چې دا ګجو خان څوک دی یا خوشحال خان څوک دی یا رحمان بابا څوک دی دا په سکول کې نه دي ښودلي شوي موږ ته ټول عمر دا ښودلي چې دا عزیز بټي دی او دا میجر شریف شهید دی او دا راشد منحاس دی نو هغه خلک یې موږ ته رامخکې کړي دي او زموږ خپل هیروګان چې کوم دي هغه موږ نه وروستو دي فقیر اپي څوک نه پېژني چې دا څوک دی دا څومره د بدمرغۍ خبره ده که نه زما بچی فقیر اپي نه پېژني چې دا څوک دی حالانکه زموږ د خاص کر د پښتو چې څومره لوی تاریخ دی که نه او څومره زوړ قدیمي تاریخ دی بالکل موږ نه یو خبر پښتو د تاریخ نه موږ د خپل ځان نه نه یو خبر چېرې موږ د کوم ځای نه راغلي یو کوم زموږ څومره حیثیت دی او زموږ کوم کردار په دې دنیا پرې مخ باندې په دې خطه کې موږ ادا کړی دی صحیح د پښتنو چې کوم ډېر کردار ادا کړی دی یو که نه دا خبر انګریزانو پېژندلي خو موږ ځان نه یې پېژندلی رضا صاحب ډېره زیاته مننه اخره کې څه ویل غواړئ کتونکو ته نو بس ډېره مننه ستاسو خدای مو خوشحاله کتونکي د الله ټول خوشحال لري امین نو بس بل سره تقسیمول د بل نه مطلب چې دغه اخیستل بوج اخیستل مدد کول جون کې مطلب چې جون یوازې نه تېرېږي صحیح جون یوازې نه تېرېږي کم از کم نو چې جون مطلب چې یوازې تېرېږي نه په شریکه باندې تېرېږي وما ته ته وختي دا خبرو کې چې زموږ د ټولو مسلو حل په اخلاقو کې دی اخلاقو کې دی صحیح که زموږ اخلاق صحیح وي نو زموږ ټول معاملات به صحیح وي هر څه به ټیکي هر څه به صحیح وي ځکه اخلاقو باندې منحصره ده که نه صحیح په اخلاقو باندې زه مشر کشر پېژنم ټولو معاشره کې مطلب مشران وایي که نه چې په بد اخلاقو خپل کور کې هم سړی ټایم نشي تېرولی بېشکه او په ښو اخلاقو به ټوله دنیا خوري دنیا به وخوري بالکل رضا صاحب ډېره مننه ستاسو الله هم خوشحاله لره ستاسو یو نړۍ مننه چې موږ له دومره وخت راکړو دومره قیمتي ټایم ده ستاسو بچو موږ د ټایم راکړو موږ سره دلته کېناستل ستاسو ځای ته رالو الله هم خوشحاله لره الله هم ښاد لره الله هم آباد لره ډېره مننه ډېره زیاته مننه مهرباني ډېره مننه عزتمند شی جي خدای هم خوشحاله کړي الله هم آباد لره ډېره مننه خوشحاله شي السلام علیکم جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ د ننني مشال خبرې واورېدې د دننه چې کوم فیلینګز وو کوم احساسات وو ما کوشش وکړو چې لږ وایي چې زما یو شعر دی ما ته کله کله رایاد شي داسې چې کله داسې خلک وینم وایي چې زه د ښکلا د دنیا هغه کوی قاف یم چې زه د ښکلا د دنیا هغه کوی قاف یم چې څومره راوختې مخلصه ګوره سر دې نه کړم ما ډېر کوشش وکړو چې دې غر ته وروخېجم د خطو کوشش مې وکړو خو ما دوی سر نه کړل ځکه چې دوی دومره خدمات دي دومره کار دوی کړی دی د پښتنو دپاره یې کړی دی د دې معاشرې دپاره یې کړی د دوی چې کم کار هم کړی دی نو په کمال باندې یې کړی چې سیم ویلي دي د خولې نه وتي دي یو ټکی یو ډایلاګ یو لفظ خلکو ته یاد دی او د هغې وجه دا وه چې د پښتو د ډرامې
د پښتنو د معاشرې د پاکستان ټلویزیون یو ډیر بهترین کردار دی زموږ په معاشره کې. اوس خو تاسو ګورئ څومره چې چینل رالی څومره چې پوهه راله هغه عمره زموږ سیستم خرابېږي لګیا دی. نو دا ټول د دې مشرانو د دې هنرمندانو د دې آرټسټانو د دې اداکارانو د دې شاعرانو دا د دې کمال دی چې زموږ د معاشره الحمدلله څه ناڅه بچته د دې خلکو په وجه بچته د دې پاکستان ټلویزیون په وجه بچته چې هغې اوسه پورې خپل معیار څه ناڅه ساتلی دی او زما هیله ده چې هغې به خپل معیار همدغه شان ساتي هم. الله دې وکړي چې زموږ هر روز وګړی زموږ هر ملګری زموږ هر اداکار هر هنرمند په روزګار وي نو معاشره به ټیکي د هغې د کور هغه نغری چې کوم دی هغه به رواني او له بده مرغه زموږ حالات نن سبا زموږ د پښتنو داسې دي چې خدای دې موږ ټول په خیر باندې د دې حالاتو نه وباسي او خدای دې امن راولي خدای دې خوشحالي راولي خدای دې زموږ بچیان چې کوم دی هغې خو لارو ته راوړي نیکو لارو ته دې خدای راوړي په دې هیله چې تاسو سره به انشاءالله د بل مشال سره بل اپیسوډ سره بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. خپل قرباني مخلص لور کې اجازت د لوی الله په امان.